بونژور compatriotes او یا سلام وطنوالو اتم درس ته تاسو ته ښه راغلاست وایم ملګرو. یو ځل بیا امان الله احمدزی ستاسو په چوپړ کې ده سره د نوی درس. دوستانو نننی درس زموږ تاسو اتم درس ده. په دغه درس کې موږ تاسو به دا زده کوو چې کومه سي قوانین ده د کانجوګیزم د ترکیب دپاره. نو که چیرې تاسو ترکیب باره کې څه معلومات نه لرئ مهرباني وکړئ مخکینی درس یې وګورئ او کوم شیان چې تاسو ته نوی او په ځینو درسو باندې نه پوهیږئ دا به ستاسو مهرباني او دا ستاسو په ګټه به وي چې تاسو مخکینی درسونه یې وګورئ، یو نظر پرې واچوئ او بیا نوی درسو سره شروع وکړئ. نو د نه مخکې چې ستاسو وخت ضایع نه شي راځئ چې درس ته شروع کوو. لکه کومه چې تاسو ته ما وویلې چې ګورئ دا عنوان ده غیګل دی کانجوګاسیون. مرکب ترکیب مطلب دا ده چې ترکیب د کانجوګیزم او یا ترکیب د قوانین د ترکیب. نو دلته قوانین د ترکیب موږ تاسو د فعلونو ترکیب به زده کوو چې کومه سي ترکیب کیږي یا کومه سي په جملو کې استفاده دې کیږي. صحیح ده؟ تاسو ته ما دلته درې نمونې اخیستی چې دغه درې نمونې د درې ګروپونه دلته تاسو ته ښودل کیږي. زه به تاسو ته په خلاصه توګه داسې ووایم چې په هره ژبه کې ځینې قوانین موجود ده، په فرانسوي کې همداشانتې. نو د فرانسوي ټول فعلونه چې ده دا په درې برخو ویشل کیږي چې لومړی ګروپ، دوهم ګروپ او درېیم ګروپ. دا چې دا اول د لومړی ګروپ یو نمونه ده، ورپسې د دوهم ګروپ او ورپسې د درېیم ګروپ نمونې تاسو ته مونږ وړاندې کوو. صحیح ده؟ نو راځئ چې شروع ورته وکړو او ټکی په ټکی سره وړاندې لاړ شو. وګورئ که چیرې کوم ځای باندې نه پوهیږئ تاسو کولی شئ چې موږ سره په کومنټ کې خپل سوال شیر کړئ او زه به زر تر زره تاسو ته جواب درکوم. ښه دوستانو، د لومړی ګروپ هغه اول فعل چې ما تاسو ته اخیستی څه شی ده؟ هغه پغلی ده. پغلی نه اوس تاسو په دې مطلب باندې پوهیږئ چې خبرې کول. هماسې د پخوا په شان تاسو ته دلته سبجیکټ یا سوژې میلاویږي، دلته به تاسو ته ورب میلاویږي یا لیکل شوی ده. دلته انګلیش ترانسلیشن ده یا ترجمه ده او د پښتو ترجمه به زه تاسو ته په ژبه کوم او تاسو ته ګرامري بڼه هم دلته ښودل شوی ده. ګوره تاسو ته دلته په لنډ توګه ښودل شوی ده چې ای ده، ای اس ده، ای ده، او ان اس ده، ای زد ده او ای ان تی ده. نو کله چې تاسو ژ یا ځان ته استفاده کوئ دا ای به ورته ږدئ، کله چې چو استفاده کوئ ای اس به استفاده کوئ، کله چې ال ایل آن استفاده کوئ هغه ته به دا ای ږدئ، کله هم چې تاسو نو استفاده کوئ نو دپاره به دا او ان اس به ږدئ، کله چې وو استفاده کوئ ای زید به ږدئ او کله هم چې تاسو الز او ایلز استفاده کوئ دا ای ان ټي به ږدئ. صحیح ده ملګرو؟ نو راځئ چې سوال وبخئ په مثالونو باندې کار وکړو او ما سره تکرار کړئ او تاسو ته به ژباړه هم په پښتو کې کوم او خدای دې وکړي چې تاسو ته دا مؤثر وي او تاسو کولی شئ چې د دې طریقې نه خپل ورځنی ژوند کلمې پیدا کړئ او کار پرې وکړئ. زه به تاسو ته د درس په آخر کې دا هم ښیم چې تاسو کومه سي کولی شئ چې نوی لغتونه زده کړئ او روزمره چې هر څه ضرورت مي کومه سي تاسو د هغه کانجوګیت واخلئ او هغه په ورځني ژوند کې استفاده کوئ. نو دلته زموږ تاسو لومړی مثال چې ده هغه ژ سره ده، یعنی زه. ژ پاغل، ژ پاغل. تاسو که غواړئ چې ما پسې تکرار وکړئ نو مهرباني وکړئ. ژ پاغل، ژ پاغل. څه مطلب؟ I speak او یا دا چې I'm speaking. نو دوستانو دلته که چیرې زموږ ځینې ملګري انګلیش ژبه یې چیرته لوستی یو اندازه او یا به ډېر زیاتې لوستی، نو په انګلیش ژبه کې دلته موږ تاسو دوه زمانې لرو په حاضر زمانه کې، یو سمپل پرزنټ یو پرزنټ کنټینیوس ده چې دا شانتې لیکل کیږي. خو په فرانسوي ژبه کې یوازینی داسې لیکل کیږي دواړه یې، که سمپل پرزنټ کې غږیږي او که پرزنټ کنټینیوس کې غږیږي نو دا به تاسو ته داسې ښودل کیږي ژ پاغل. صحیح ده؟ داسې کوم بل شی نشته چې موږ تاسو هغه کې ووایو چې
I speak او یا I'm speaking زه خبرې کوم او یا زه د خبرې کولو په حالت کې یم دا بل شانتي ولیکل شي دواړه په یوه حالت کې لیکل کیږي چې je parle زه خبرې کوم او یا زه د خبرې کولو په حالت کې یم دا شانتي نو دلته ګرامري بڼه یې تاسو ته په آخري کالم کې ښودل شوی ده چې د ژ سره چې کې ښودل کیږي د کانجوګیزم ای کې ښودل کیږي صحیح ده د هغه نه وروسته دویمه چې موږ تاسو سره چو ده tu parles tu parles tu parles او یا دا چې tu parles français tu parles l'anglais tu parles مثال د خبرې عرب دا شانتي you speak ته خبرې کوي او یا دا چې you are speaking ته د خبرې کولو په حالت کې نو کله هم چې تاسو چو استفاده کوئ چې دلته ګوره تاسو ته چو ښودل شوی د څه شي سره د ای اس سره اضافه کیږي سمه ده د هغه نه وروسته ال ده ایل ده او آن ده دا ټول یو کانجوګیزم ورته استفاده کیږي چې elle parle il parle او یا دا چې on parle نو کومه چې ژباړه کیږي په انګلیش کې یا به دا وایي چې he speaks she speaks it speaks او یا دا چې he is speaking she is speaking او یا دا چې it is speaking هغه یا هغې خبرې کوي او یا هغه او هغې د خبرې کولو په حالت کې ده نو ګرامري بڼه کې تاسو وګورئ چې ال ده ایل ده او آن ده ورسره څه اضافه شوی ای اضافه شوی د هغه نه وروسته موږ تاسو څه لرو نو لرو نو parlons څه مطلب we speak مونږ خبرې کوو او یا دا چې we are speaking مونږ د خبرې کولو په حالت کې یو نو دلته نو سره څه اضافه شو ons سمه ده کله هم چې د لومړی ګروپ لغتونه او یا فعلونه تاسو استفاده کوئ دا قوانین به ټول پلي کیږي د هغه نه وروسته موږ تاسو لرو vous parlez you speak ته خبرې کوي تاسو خبرې کوي وبخئ دلته رسمي خبرې کوي تاسو خبرې کوي او یا دا چې تاسو د خبرې کولو په حالت کې یاستئ vous او پلس ez یعنی وو سره به تاسو چې څه استفاده کوئ ای او زد استفاده کوئ په کانجوګیزم کې په ترکیب کې د هغه نه وروسته els ده او ils ده elle parle او یا il parle څه شی ده they speak دوی خبرې کوي او یا دا چې they are speaking دوی د خبرو کولو په حالت کې ده نو د els او ils سره چې اضافه کیږي ent زه بخښنه غواړم چې دلته ای لیکل شوی ده دا لیکل کیږي صحیح ده دا زه بخښنه غواړم چې دا ټایپینګ کې مانه اشتباه شوی سمه ده ملګرو نو زو دوهم ګروپ ته اوس په دوهم ګروپ کې تاسو ته ما نمونه راخیستی چې finir conjugation in the present tense table اوس تاسو فینی ورب یا وینی ورب کانجوګیشن ګورئ چې کومه سي استفاده کیږي په حاضره زمانه کې دا دوهم ګروپ فعلونو څخه ده او موږ تاسو لکس مختلف دلته کار اخلو دلته ګورئ یا به تاسو آی اس استفاده کوئ یا به آی اس یا به آی ټي یا به آی اس اس او ان اس وي یا به آی اس اس ای زد به وي او یا به آی اس اس ای ان ټي وي نو دلته اوس موږ تاسو عملی کار کوو تاسو به زده کوئ چې کومه سي کار کیږي ښه هماسې د پخوا په شان دلته تاسو ته سوجې ده دلته کانجوګیشن ده دلته انګلیش ژباړی ده او تاسو ته پښتو ژباړی زه به په ژبه کوم سمه ده نو je finis کومه سي I finish ما ختم که او یا دا چې I am finishing زه د خلاصېدو په حالت کې یم دا چې تاسو څه خلاصوئ کار خلاصوئ ډوډۍ خوراک خلاصوئ مثال د خبرې کوم بل موضوعي
نو دا داسې کیږي. صحیح ده. نو ژ سره کوم شی استفاده شو؟ آی اس یا از استفاده شو چې دلته هم تاسو ته ښودل شوی. کله چې تاسو تو او یا چو استفاده کوئ، چوفینی، 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 you finish، you finish، او یا دا چې you are finishing، ته خلاصېږي او یا ته د خلاصېدو په حالت کې. د چو سره څه استفاده شوی؟ is یا آی اس. سمه ده. دلته تاسو متوجه شئ، ګوره دلته آی اس چو ته راغلی ده په دوهم ګروپ کې، خو په اول ګروپ کې څه راغلی و؟ ای اس راغلی و. دا یې فرق ده. سمه ده. د هغه نه وروسته ال ده، ایل ده او آن ده، هغه ته آی ټي راځي چې دلته هم تاسو ته په ګرامري بڼه کې ګوره په بل رنګ کې تاسو ته ښودل شوی. نو دلته کومه شوی؟ الفینی، الفینی او یا ایلفینی، ایلفینی او یا هم دا چې آن فینی، آن فینی. کومه چې ترجمه یې کیږي په انګلیش کې؟ he speaks، وبخئ، he finishes، she finishes، it finishes. او یا مطلب یې دا ده چې هغه هلک ختمېدو په یا خلاصېدو په حالت کې ده، هغه ښځه د خلاصېدو په حالت کې ده. دا اوس چې خلاصېږي مثال د خبرې هر جملې ته راتلی شي، هغه تاسو په ورځني ژوند کې ترې استفاده کولی شئ. سمه ده. او یا دا هم چې he is finishing، هغه د خلاصېدو په حالت کې ده. او یا دا چې he is finishing، هغه هلک د یو کار خلاصېدو په حالت کې ده. د هغه نه وروسته نو ده، او د فیني سره څه شی کوم کانجیګیزم استفاده شوی؟ دا کانجیګیزم. نو فینیسیون، نو فینیسیون، نو فینیسیون. صحیح ده. نو فینیسیون، وی فینیش، مونږ ختم که، مونږ د ختمېدو په حالت کې مونږ ختموو، مونږ ختموو، بخئ، مونږ ختموو. او یا دا چې we are finishing، مونږ د ختمولو په حالت کې یا مونږ د خلاصېدو په حالت کې یو. سمه ده. نو د نو سره څه استفاده کیږي؟ آی اس اس او ان اس. دا شان دی. د هغه نه وروسته بل چې سوجه ده مونږ ته سره وو ده، وو فینیسه، وو فینیسه، وو فینیسه. یو فینیش، ته خلاصېږي، ته خلاصېږي. او یا دا چې you are finishing، ته د خلاصېدو په حالت کې. سمه ده. وو د وو سره څه استفاده شوی ده؟ آی آی اس. سمه ده. دا شان دی. د هغه نه وروسته ال او ایلز لرو، ایلز او ایلز لرو. اوس کومه سي؟ ایلز فینیسه، ایلز فینیسن، ایلز فینیسه یا ایلز فینیسه. مطلب څه شی ده؟ دی فینیش، دی فینیش، دوی خلاصیږي. او یا هم they are finishing، دوی د خلاصېدو په حالت کې ده. نو د ال او ایل سره څه استفاده شو کانجیګیزم؟ د آی اس اس ای ان ټي. دا شان دی. دا و د دوهم ګروپ نمونه چې تاسو ته وښودل شو چې کومه سي تاسو کانجوګیت او یا ترکیب کوی شئ، کومه سي په جملو کې استفاده کوی شئ. تشویش مه کوئ، تاسو ته اسانه طریقه یې اوس ښیم، دا صرف تاسو په قوانین پوه کوم. سمه ده. د هغه نه وروسته درېیم ګروپ ده، دا درېیم ګروپ ده. صحیح ده. په درېیم ګروپ کې ګورئ دلته تاسو ته څه معلومات ښودل شوی ده. دا وایي د دوی نه به استفاده کوئ چې یا به اس استفاده کوئ یا ډي اس به یي، یا او مطلب یا به زید یا به اس یا به بیا هم ډي اس او یا به اکس یا به ټي یا به بیا هم ډي یا به او ان اس یا به ای زید او یا به ای ان ټي. سمه ده. نو دلته تاسو ته عمومي توګه ښودل شوی ده، خو بهترین یې دا ده چې تاسو دا ښي غاړه زده کړئ. دا زما ماوس چې پرې خوځي. صحیح ده. نو راځئ چې شروع وکړو، کومه سي جملې ته جوړ شوی ده او کار پرې وکړو. je prends، je prends، je prends، je prends، je prends. څنګه؟ je prends le photo، je prends l'appareil photo. مطلب دا ده چې زه څه کوم؟ زه کامره اخلم. دا شان دی. نو کومه سي په انګلیش کې بژباړئ؟ I take، زه اخلم. او یا دا چې
I am taking زه د اخیستلو په حالت کې یم. نو د ژ سره څه استفاده شو؟ اس استفاده شو دلته. هغې نه وروسته تو ده یا چو ده. Tu prends tu prends tu prends tu prends او یا دا چې هم تو prends. You take ته اخلې او که داسې نه وایې you are taking ته د اخیستلو په حالت کې. نو دلته تو سره څه استفاده شوی؟ ډي اس او یا هم اس. د هغې نه وروسته ال ده ایل ده او آن ده. څه شی ورسره استفاده شوی؟ prends prends prends. نو elle prend il prend on prend. سمه ده؟ نو څه مطلب ده؟ he takes she takes it takes. هغه اخلي هغه اخلي او یا هغه شی اخلي. او که چیرې د present continuous په حالت کې استفاده دې کوئ نو he is taking she is taking او یا it is taking. سمه ده ملګرو؟ نو دلته د ال ایل او آن سره څه استفاده شو؟ ډي او یا هم ټي. د هغه نه وروسته بل سوژه چې موږ تاسو سره څه ده هغه نو ده. نو پخینو نو پخینو نو پخینو نو پخینو. we take مونږ اخلو او یا دا چې we are taking مونږ د اخیستلو په حالت کې یو. نو د نو سره څه شی استفاده شوی دوستانو؟ نو سره او ان اس. دا متوجه یاستئ؟ د هغه پسې وو ده وو. vous prenez vous prenez vous prenez vous prenez. you take ته اخلي او یا دا چې you are taking تاسو د اخیستلو په حالت کې یاستئ. نو د وو سره څه شوه؟ ای زیات استفاده شو. د هغه پسې کوم سوژه چې موږ تاسو د الز ده او ایلز ده. els prennent els prennent els prennent او یا ils prennent ils prennent ils prennent. څه مطلب؟ they take دوی اخلي یا هم دا چې they are taking دوی د اخیستلو په حالت کې ده. نو د ال او ایل سره الز او ایل سره ای ان ټي راغی چې دلته تاسو ته ښودل شوی. سمه ده؟ نو دا قوانین دلته تاسو ته ګوره ټکی په ټکی دلته په بل رنګ ښودل شوی. دا په بل رنګ ځکه ښودل شوی چې دا تاسو زده کړئ چې دا ګرامري بڼه یې ده. سمه ده؟ نو دلته زموږ تاسو دا مثالونه پای ته ورسېدو. ګورو چې نور څه په دې درس کې رانغښتی. ښه دوستانو دلته په دغه درس کې ما تاسو ته ځینې ابتدایي ځینې لغتونه د مصدر په حالت کې اخیستی. نو مصدر باندې که ځینې ملګري نه پوهیږي مهرباني وکړئ زموږ پخوانی درس چک کړئ او یا هم به زه د هغه لینک د دې درس په ډسکرپشن کې تاسو ته اچوم. تاسو کولی شئ چې کلیک پې وکړئ او لاړ شئ او زده یې کړئ. سمه ده؟ نو دلته وګورئ تاسو ته اول څه ښودل شوی دی to eat. to eat یو مصدر ده. خوړل خوړل. ګوره اوس خوړل تر اوسه پورې په جمله کې استفاده شوی نه که نه؟ ما آیا دا وویلې چې ما وخوړو تا وخوړو چا وخوړو؟ نه ده مې ویلې که نه؟ نو دې حالت ته مصدر ویل کېږي. نو لا زیات معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو ولولئ هغه پوره درس د هغه کې. نو په فرانسوي کې ورته څه شی وایي؟ je mange je mange. وبخښئ دلته ما جمله تاسو ته ویلې البته د ده تلفظ manger manger. to eat څه مطلب؟ manger manger. to speak خبرې کول څه مطلب؟ parler 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 خبرې کول. to wash یعنی مینځل. laver laver laver. to accept مطلب څه؟ accepter accepter accepter. څه مطلب؟ قبلول د یو څیز قبلول. to pass څه معنا؟ passer passer passer. passer نه مطلب دوستانو څه شی ده؟ تیریدل. سمه ده؟ to ask پوښتنه کول. demander demander demander. پوښتنه کول. که مثال د خبرې چا نه تپوس کوئ څه وایې؟ je demande tu demandes elle demande. داسې. to give donner donner
یو چاته د یو څیز ورکول، قلم ورکوئ، کتاب ورکوئ، پنسل ورکوئ، خپل موټر چاته ورکوئ او یا داسې نور. سمه ده؟ نو هغې ته څه وایي؟ دونې. دونې. څه؟ دونې. to find یو څیز پیدا کول. نو په فرانسوي کې ورته څه وایي؟ trouver. 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 مثال د خبرې تاسو وایئ چې زه خپل کلي پیدا کوم. je trouve le clé. که چیرې مثال د خبرې تاسو وایئ چې یو ادرس پیدا کوم. je trouve l'adresse. سمه ده؟ دا شانتې. to watch. to watch څه مطلب؟ regarder. regarder. regarder څه مطلب؟ کتل. نو که چیرې دې ته جمله تاسو جوړوئ کومه سې وایئ؟ je regarde la télé. زه تلویزیون ګورم. دا شانتې. صحیح ده؟ to arrive. to arrive څه مطلب؟ arriver. arriver څه مطلب؟ رسیدل. دلته تاسو ته لیکل شوی. نو ملګرو دا چې تاسو ګورئ، تاسو ته یو څو ابتدایي ځینې لغتونه ما تاسو ته راخیستی وو او تاسو کولی شئ چې د دې نه لا زیات ځینې فعلونه زده کړئ تر څو چې روزمره خبرو کې چا سره بند پاتې نشئ. نو دوستانو د دې نه وروسته موږ تاسو ته په کنکلوژن کې همیشه د پخوا په شان ستاسو درس به همیشه د دې درس په ډسکرپشن کې پرته وي. د هغې نه وروسته تاسو ته ما دا 3 لینکونه اخیستی، زه به تاسو په دې ښه پوهومه چې تاسو کومه سي استفاده وکړئ. تاسو کولی شئ چې مثال داسې راسئ، دا کلک کئ او داسې نوی ټب ته راسئ. ګوره ما کاپي ترې واخیسته او دلته یې اچوم. دا چې کله تاسو خلاص کئ دلته وګورئ، تاسو ته دلته ژبې ښیي چې کوم ژبه غواړئ. دا تاسو ته مخکې نه فرانسوي اخیستل شوی، تاسو ته مستقیم ده. تاسو دې صفحې ته به راځئ. نو دلته تاسو کله دې صفحې ته راغلی، ګوره تاسو د هر یو نه چې کلک وکئ تاسو ته د هغه کانجیګیزم ښیي. سمه ده؟ د مثال په توګه تاسو اتخ لوستی ده که نه، نو تاسو به دا د باندې کلک وکړم، تاسو به لږ زر تر زره پرې پوه شئ. ګوره اتخ دې چې واخیسته، ګوره دلته پرزنټ imparfait futur simple passé passé composé plus que parfait. نو تاسو د سره کار ده که نه، نو د سره چې کار ده je suis tu es elle est nous sommes vous êtes elles ont. صحیح ده؟ داسې. نو تاسو چیرې هم چې کوم لغت ته ضرورت لرئ په دوی کې پیدا کوئ. که چیرې په دوی کې ونه اوسیږي نو تاسو په اسانه طریقه سره کولی شئ چې دلته ولیکئ ورته او هغه لغت پیدا کیږي تاسو ته. دا یوه موضوع. دوهمه موضوع چې دوهم لینک تاسو ته ما دلته ایښی ده دلته په دې درس کې، ګورئ دا دلته داسې کاپي کوئ، دلته راځئ په نوی صفحه کې یې واسکئ د انټرنټ. صحیح ده؟ بازې کوئ. ګوره بیا هم دلته تاسو ته ژبې ښودل شوی چې د کوم ژبه غواړئ چې تاسو کانجیګیزم یې زده کړئ. نو د دې کانجیګیزم د زده کولو دپاره تاسو ته ګورئ دلته دوی د مخکې نه هغه کوم لغتونه چې ډیر زیات مهم ده او په روزمره خبرو مکالمو کې تاسو استفاده ترې کوئ، تاسو دې ځای کې وینئ او تاسو ته دلته کې ښودل شوی ده. نو تاسو ډیر اسان طریقې سره فقط ګوته پرې ووهئ، هغه تاسو ته واضحي او تاسو ته کانجیګیټ یې ښیي. صحیح ده؟ د مثال په توګه زه تاسو ته اوس دلته مثال فکر وکړئ چې زه ایمې باندې کلک کوم. نو دلته څه مطلب؟ j'aime tu aimes elle aime nous aimons vous aimez elles aiment. سمه ده؟ نو مثال د خبرې زه مینه لرم، ته مینه لرې، هغه مینه لري، موږ مینه لرو، تاسو مینه لرئ، دوی مینه لري. سمه ده؟ همدا شانتې بیرته ځئ. مثال په توګه تاسو ته کوم بل لغت ضرورت ده. مثال په توګه زه دلته اخلم یو څه، زه رنډملی هر چېرته چې ماوس ودرېدو. صحیح ده؟ remplir د یو څه ډکول. je remplis tu remplis elle remplit nous remplions nous remplissons vous remplissez elles remplissent. سمه ده؟ د یو څه ډکول. مثال د خبرې یو صندوق ډکوئ، یو ګیلاس ډکوئ، یو دا شانتې نور. سمه ده؟ نو دلته تاسو ته دا طریقه یې وښودل شو چې دا روزمره کوم لغتونه چې تاسو غواړئ په دې ځای کې استفاده ترې وکړئ. مهرباني وکړئ د باندې کار وکړئ.
اوس درېیم ته ځو چې درېیم لینک کې تاسو ته څه ښودل شوی په دې داسې کلک وکئ دا کاپي کئ او لاړئ انټرنیټي صفحه کې یې باز کئ نو دلته تاسو ته بیا هم د دې موضوع باره کې دلته به لا زیات معلومات ښودل کیږي چې هغه ګرامري بڼه ده لکه مخکې ما تاسو ته ویلي کنه چې په هر ژبه کې درې ګروپه ده دا لومړی ګروپ دوهم ګروپ او درېیم ګروپ داسې کاته راشئ دلته ګورئ تاسو ته لومړی ګروپ ښودل شوی ده فرست ګروپ یا لومړی ګروپ چې کله تاسو د حاضر زمانې باره کې خبرې کوئ په کانجوګیزم کې به دا استفاده کیږي ګورئ یا به ای لکه ژ دپاره ای تو دپاره ای اس ال ایل او آن دپاره ای او ان اس د نو دپاره ده ای زد د وو دپاره ده او ای ان ټي د الس او ایلز دپاره ده سمه ده همداسې دوهم ګروپ ته که چیرې ځئ نو دلته ښکته شئ دلته ګورئ سیکنډ ګروپ ورب د پرزنټ په حالت کې یا د حاضر زمانې په حالت کې چې کله هم تاسو خبرې کوئ دا کانجوګیزم په آخر کې به دا استفاده کوئ او کله هم چې تاسو درېیم ګروپ ته ځئ یا درېیم ګروپ ته ځئ ګوره دلته تاسو ته لیکل شوی درېیم ګروپ نو دلته به تاسو دا قوانین پلی کوئ صحیح ده نو دوستانو دا د دغه لینکونو په باره کې تاسو ته معلوماتو چې کومه سي تاسو استفاده کوئ شئ دوستانو دا به تاسو ته ډیر خسته کون شي چې زه تاسو ته مثال د خبرې د هر لغت لکه دلته ما تاسو ته ښکاره کړه کنه دا ګوره چې څومره لغتونه ده و زه د دې باره کې چې تاسو ته درې د لغته هر ویډیو جوړ کړم دا مثال فکر وکړه چې د دې نه 50 ویډیوګانې هم جوړېدای شي دا به ستاسو وخت ضایع کوي اوس د نه بعد به تاسو خپله شخصي کاري چې تاسو به څه کوئ مثال راځئ قلم اخلئ کتابچه اخلئ په هر لغت باندې تاسو به څه کوئ داسې مثال ګوته ږدئ ډکشنري کې یې ووهئ مثال د خبرې چې څه شی ده هغه کنجوګیزم یې دلته زده کړئ همداشانتې ورپسې لاړ شه بل لغت راواخله همداسې د یو سر نه شروع وکړه داسې قدم په قدم راځه داسې قدم په قدم سمه ده نو دا تقریبا یو 50 لغته به وي دا 50 لغته چې تاسو زده کړئ زه تاسو ته ډاډ درکوم تاسو ته اطمینان درکوم چې تاسو به د سودا اخیستلو د خلکو سره د خبرو په کولو د سوسیال سره د خبرو په کولو که 50% ونه غږیږئ 45 خو 100% زه درته ذمهواري کوم چې تاسو مخکې ځئ په شرط چې تاسو پریکټس وکړئ نو دوستانو دا د طریقه د زده کړې او د دې لینکونو او د کانجوګیزم طریقې وي چې تاسو ته ما وښودې نو دوستانو دغه ځای کې د اتم درس موضوع پای ته رسیږي او تاسو په لوی او بخښونکي خدای پاک سپارم که چیرې کوم دوستان نوی چینل ته مهرباني وکړئ ځانونه سبسکرایب کړئ تر څو نوی درسونه نه پاتې نشئ او پخواني دوستان نه هیله کوم چې د نوی ملګرو سره نوی وطنوالو سره دا زموږ چینل شیر کړئ تر څو ټول د دغه درسونو نه مستفید شي خدای په امان